قربان شم هایونه دغه نظم درته وایم چې سوی تصویر جوړ کا یو تر بله تصویر جوړ کا د دې نظم لږ سپیناوی دغسې وکړم دا ما چې څه ویلي دا به تورې یو طنز ما ویلي دي نو الله دې وکړي چې په دې موجوده څه حالات روان دي نو په دې مې لیکلی چې سوی تصویر جوړ کا یو تر بله تصویر جوړ کا پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا غرونه پکې جوړ کا نخترونه پکې جوړ کا د چرچڼو چغار راوړه بخارونه پکې جوړ کا د سیندونو ښکلا راوړه ګودرونه پکې جوړ کا پیغلې جونې ډلې ګودرونه پکې جوړ کا پیغلې جونې ډلې ګودرونه پکې جوړ کا بیا یې غم باندې بدل کا بیا یې ماتم باندې بدل کا یو قاتله تصویر جوړ کا پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا بیا زما واوره پاګله له دې ښکلي ښار کابله بیا زما واوره پاګله له دې ښکلي ښار کابله یو خډوکی ترېنه جوړ که یو پنډوکی ترېنه جوړ که د لیوو منځ ته یې ګزار که د کترو منځ ته یې ګزار که ټول په خپله کې بجنګ که یو غوبله تصویر جوړ کا پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا بیا زما واوره پاګله له دې ښکلي ښار کابله یو هډوکی ترېنه جوړ کا یو پنډوکی ترېنه جوړ کا د لیوو منځ ته یې ګزار که د کترو منځ ته یې ګزار که ټول په خپله کې په جنګ که یو غوبله تصویر جوړ کا پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا هره خوا لوګی کا پښتونخوا لوګی کا امن خو بېشکه په رښتیا لوګی کا هر انسان په ژوند کې تنګ کا هر حیوان په ژوند کې تنګ کا یو بې موره بچی جوړ کا یو بې شوره بچی جوړ کا سړي خور ته یې په خندا کا یو بې موره بچی جوړ کا ورته نور په تماشه کا ډله تصویر جوړ کا پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا ډېر خیال پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا بیا راجمد څو کسان که د دې دور ظالمان کا بیا راجمد څو کسان که د دې دور ظالمان کا رحم ترس پکې جوړ نه کړي ټول بې رحمه انسانان کا ټولې پیغلې کا سرتولې ټول بچي یتیمانان کا شاه زلمي په وینو سره کا هم بې کوره بوډاګان کا شاه زلمي په وینو سره کا هم بې کوره بوډاګان کا لیکوالان په خوله ګونګي کا هم خاموشه ملایان کا لیکوالان په خوله ګونګي کا هم خاموش ملایان کا کربلا نه هم بتره یو پسله تصویر جوړ کا پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا پښتونخوا نه یې راواخله تر کابله تصویر جوړ کا قربان مو شم هایونه دې نه پس به در سره هېڅ هم نشم ویلی داسې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا محمد عامر ماهر عملیات جادو جنات مردان د الله پاک په فضل او رحم سره موږ د هر قسمه بیمارو علاج کوو دو جنات چاته د مرګو مسله وي د جوړونو دردونو مسله وي شوګر وي بلډ پریشر وي هر قسمه بیماری چې الحمدلله دلته موږ علاج کوو د هر قسمه بیمارو فی سبیل الله چانه به د یو روپۍ ډیمانډ نه کوو او نه به چانه فیسونه غواړو او چې تاسو نه څونه پیسې عاملانو اخیستي ډاکټرانو اخیستي او ښېګړم نه شوي یو بیا دلته رابطه وکړئ د مولانا محمد عامر سره د هر قسمه بیمارو دپاره انشاءالله تاسو ته به فایده کېږي رابطه وکړئ په دې نمبر باندې کارډ باندې چې کوم دا نمبر دی دا د مولانا صاحب نمبر دی انشاءالله هر ځای تاسو کتلی دی ټرای کړی دا هر ځای علاج کړی دی دلته مې وپېر راشئ او تاسو انشاءالله موږ ازمو کې د الله پاک په فضل او رحم سره به ستاسو هر قسم مسلې حل کېږي